الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزتمندو موږ تاسې د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت او د هغه د ژوند په سلسله کې دې ځای ته رارسېدلي وو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام د شپږو کالو سو له خپلې مور سره یو ځای آمینې سره او یو د پلار نه یو وینځه ورته په میراث کې پاته وه، ام ایمن، او یو خپل نیکه عبدالمطلب. دا څلور کسان، عبدالمطلب، نبی علیه الصلاة والسلام، ام ایمن او د نبی اسلام مور آمینه، دا مدینې منورې ته لاړل. هلته د نبی علیه الصلاة والسلام د پلار ماماګان ول. مدینه منوره کې یو څو وخت تېر کړو، له هغې طرف نه چې بېرته را روانېدل، د مکې د مدینې مابین کې یو ځای د ابوا په نامه. په دغه ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام مور ناروغه سوه، بیماره سوه، هملته وفات سوه. په همغه محله په هغه کلي کې دفن سوه. نبی علیه الصلاة والسلام په شپږ کلني له مور و پلار له دواړو نه یتیم سو. نبی علیه الصلاة والسلام د خپل نیکه عبدالمطلب او د پلار د وینځې ام ایمن سره یو ځای مکې مکرمې ته راغی. کله چې د اتو کالو سو، نبی علیه الصلاة والسلام عبدالمطلب د ده نیکه دا هم وفات سو. عبدالمطلب چې کله مړ کېدو، هغه خپل زوی، مشر زوی ابو طالب دې ته وصیت وکړو چې ته به د ما په ټولو لمسیانو کې د دغو لمسي ډېر خیال ساتې، د محمد صلی الله علیه وسلم، ځکه هغه له مور و پلار نه یتیم و، نو ته به د دې ډېر خیال ساتې. ابو طالب هم د خپل پلار د وصیت مطابق نبی علیه الصلاة والسلام باندې ډېر خیال کول، په هغې باندې ډېره زیاته توجه کوله، پام به کول. تر دې پورې وایي ابو طالب چې به کله په یو مجلس کې ناست و، نو اخو مشر و، د قریشو په اصطلاح ملک غوندې و، خان غوندې و. نو اس به په کوم مجلس کې ناست و، نو وایي نبی علیه الصلاة والسلام ورکوټی و د 10-11 کالو، هغه به م ورغی د ده خواته به کېنستل. د ابو طالب نورو بچیانو به کوشش کول چې نبی اسلام بیرته جنې راپاڅوي، ځکه هغه کشر و. د مشرانو مجلس کې چې دا کشر د چا خواته ناست، هغه نورو مشرانو باندې داسې بوج راسي. موږ تاسې هم چې دا ماشوم مجلس ته راسي، الې دا وباسي، هغه په منډه وباسو. نو وایي نبی علیه الصلاة والسلام به ورغی د ابو طالب خواته به کېنستل. دا نورو زامنو به کوشش کول چې دا جنې پاڅوي، ویې باسي. وایي ابو طالب به ورته ویل چې ما دا بچی مه کوئ، دا به دلته ناست دي. وایي له ځان سره به د مشرانو په مجلسو، په جرګو، په داسې ځای کې به هم له ځان سره کېنول، صرف د ده د احترام په خاطر و، د پلار د وصیت په بنا باندې. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د 12 کالو سو، یو بله واقعه هم د حدیث او بعضې کتابو کې ذکر ده. امام ترمیزي هغه هم په جامع الترمیزي په سنن ترمیزي کې ذکر کړی. وایي نبی اسلام چې 12 کالو سو، ابو طالب د شام په سفر روان سو. د مکې خلک قریش هغه ټول تجارت پیشه خلک ول. هغوی باغونه، فصلونه، میوې او نهرونه دا دوی په وطن کې نه ول، په مکه مکرمه کې نشته. نو د ټولو کاروبار هغه تجارت و. په ژمي به یمن ته سفر کول، هغه ځای ګرم و، او په اوړي به شام ته سفر کول، هغه ځای یخ و. هغه وړی به هم
په ښه موسم کې تیر شو او تجارت به مو کو، ژمی به په ګرم موسم کې تیر شو، تجارت به هم وکړو. نو نبی اسلام سي 1200 کالو شو ابو طالب لځان سره د شام په سفر باندې روان. وای کله سي د شام سرحداتو ته بارډر ته نږدې شول، دلته یو کلی راځي د بصرا په نامه باندې. په دې بصرا کې یو راهب یو پادری و، د نصاراو یو عابد و، یا د یهودو یو عابد و، د بحیرا په نامه یا بحیرا په نامه. دې چې کله د بصرا کلي ته ورسېدل، دغه پادری دا بحیرا دا د دې مخې ته راووتل. له دې سره ډېر ښه خوش آمدید وکړو، ستړې مشې وکړه او بیا یې دې ته وویل چې تاسې نن غرمه د ما میلمانه یاست. دی دا د غرمې په ټیم کې ورسېدلي ول. ما ټول انتظام کړی، تاسې مسافرین یاست، زه به یې تاسې انتظام کوم. او مسافرین وایي موږ په دې لاره ډېر تلو راتلو، وایي بل وخت دغه راهب دا بحیرا دا د موږ مخې ته نه ده راوتلی، دغه یو ځل د موږ مخې ته راوتل او موږ سره د ډوډۍ لوزم وکړو چې زه به روټۍ درکوم. وایي کله چې روټۍ ټیم شو نو د یو ځای تیار کړی و، د ونې لاندې چمن و، ښایسته ځای و. وایي موږ ټول راغلو کېناستو. وایي چې موږ کېناستو موږ ورته ویل تاسو کې خو بعضې کسان نشته. وایي موږ ورته ویل هغه یو څو ماشومان دي، هغه هم له اسونو له اوښانو له دې سره پرېښودلي دي. وایي دوی ویل نه هغه هم راولي. نبی علیه الصلاة والسلام په دا وخت کې 1200 کالو، هغه یې هم راوستل. هغه سې هم راوستل، دلته کېنستل. نو دا د سیورو ځایونه تر ونې لاندې چې سیوری و، هغه د نورو مشرانو نیولي ول. نبی اسلام داسې لمر ته پاته شو. نو د راهب په خپله د قریشو ته وویل، ابو طالب و دا نورو کسانو ته، چې تاسې به هم تعجب کوئ چې ما څنګه تاسو سره دا کرت داسې ښه پیش آمد وکړو، ملاقات مو وکړو. وایي د دې وجه داسې ده، دغه ماشوم چې تاسې کې ده دا د الله نبي ده، او تاسې کله دا د بصرا خواته رانږدې کېدئ ما ولیدل چې تاسې په سر باندې یو وریځ ول، هغې په تاسې باندې سیوری کول. نو زه پوه شم چې دغه کس له تاسې سره یو ځای ده، او ما دا ټول انتظام د دې کس له وجې نه تاسې ته کړی. بیا وایي نبی اسلام په وږو په شا باندې داسې لاس ورته وهل. د نبی اسلام د وږو په مابین کې، د دواړو وږو په مابین کې د چپې وږې خواته نږدې د نبوت مهر و. یو ځای غوښه لاندې جګ ځای ولو، په هغې تور خالونه ول او یو ویښتان هم پرې باندې و. وایي وګورئ دا یې هغه د نبوت مهر ده، چې دی خاتم النبیین ده، د ټولو انبیاو ختمونکی ده، د ټولو انبیاو مهر ده. لکه په یو مکتوبو په لیکلو چې مهر ووږي نور هغه ختم شي، بیا نور څه نه پکې زیاتېږي نه کمیږي. دا هم د انبیاو داسې ختمونکی ده. وایي بیا یې وویل چې څوک د دې خپلوان څوک دي؟ ابو طالب ورته ویل وایي زه یم. د راهب ورته ویل وایي ته خو بې خپل یې خو پلار بې نه یې. وایي له دې څه پوه شوې؟ وایي ځکه د نبی خیر زمان پلار په وړکینې مړ کېږي، هغه یتیم وي. وایي و زه پلار نه یم، زه تره یم. وایي نو زه په الله قسم در کوم چې دا به شام ته نه بوځې. په شام کې یهودي دي، هغه ډېر بد خلک دي، هسې نسې دې ته تکلیف ورسوي. بس خرچه مرچه به زه بیرته درکم، دا خپل وطن ته ولېږه. بیا یې وایي 2 کسان ورسره کړو، یو ابوبکر او بل بلال حبشي. وایي دی بیرته مکې ته راولېږل، دی لاړل شام ته. دا قصه ترمذي او بعضې ډېرو کتابونو نقل کړې ده، خو علامه ذهبي د حدیثو د سیرت د تاریخ لوی عالم ده، هغه ویلي وایي په دې قصه کې بعضې داسې نکات شته چې هغه سړی تاریخي واقعاتو ته وګوري په هغې کې څه کمزوري معلومیږي. وایي په دې قصه کې وایي چې ابوبکر او بلال حبشي له نبی علیه الصلاة والسلام سره راولېږل. وایي نو چې نبی اسلام د 1200 کالو و، ابوبکر خو به د 1000 کالو و، ځکه هغه له نبی اسلام نه 2 کاله کشي و، او بلال حبشي خو به له سره لا پیدا نه و، ځکه هغه له دې دواړو نه ډېر کشي و. او کولم په دغه وخت کې لا هغه بلکل مکې ته راغلی نه و، د چا غلام سوی نه و، چا ابوبکر صاحب اخیستلی نه و، آزاد کړی نه و. هغه خو وروسته بیا انشاءالله موږ د ده قصه وکړو
سیدی غلام و بیا ایمان راوړ، بیا ابوبکر واخیستل، بیا آزاد کړه. خو ډېره وروستۍ قصه ده. وایي په دغه جګ کې دا ځای داسې ښه سر نه خوري چې ابوبکر بلال حبشي ورسره راولېږل. بیا یې بېرته ویل وایي کېدی سي دا راویانو چې نومان هېر سوي نور څوک دې ورسره رالېږلي، دوی به دغه دوه پکې ور یاد کړي. په هر تقدیر یو اعتراض یې دا پې کړی، وایي دا واقع خپله نبی علیه الصلاة والسلام په وروسته ژوند کې نه ده ذکر کړی. که چېرته دا وایي نبی اسلام به وروسته ذکر کړی وای، یا به قریشو ذکر کړی وای، یا به ابوبکر ذکر کړی وای، یا به بلال ذکر کړی وای په وروسته ژوند کې. ځکه د نبی اسلام ډېر داسې واقعات دي چې هغه مخکې سوي، بیا وروسته نبی اسلام بیان کړي د تیر ژوند. دغه واقع وایي چېرته هم نه ده ذکر کړی نور، والله اعلم. دا د نبی اسلام په ژوند کې د 12 کلنۍ وی واقعه وه. نبی علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ویل چې یتیم ولو، فقیر ولو، لکه الله تعالی ویلي ووجدک عائلا فاغنا. الله تعالی تو پیدا کړې فقیر فاغنا، بیا الله تو مالدار کړې. لامدې وجه نه نبی علیه الصلاة والسلام په کشرتوب کې په مکه مکرمه کې د مکې د خلکو ګډې وزې دا به څرولې. یو ورځ نبی اسلام له صحابه سره مر زهران کې یو ځای ولو، هلته دا د ګورګورو دانې راټولولې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل وایي دا تورې تورې پکې راټولوئ، دا ډېرې خوږې ګورګورې تورې تورې دانې دا د دشت بیابان ونې کوي. یو صحابي ورته ویل وایي له دې نه خو معلومیږي انک قد رعیت الغنم، ستام ګډې وزې څرولي. ځکه دا د دشت بیابان ګیاګانې ونې بوټي د دې میوې خوراکونه دا هغه چاته معلومیږي چې په دشت بیابان کې ډېر ګرځېدلی کانې. نبی اسلام ورته ویل وایي بلا، بلکې ولې نه، ما هم ګډې وزې څرولي. ما من نبی الا وقد رعى الغنم، وایي هېڅ داسې نبي نشته مګر هغو ګډې وزې څرولي دي. هر نبي سې راواخلو. موسی علیه السلام 8 کاله یا 10 کاله ګډې وزې څرولې. دارنګه نبی علیه الصلاة والسلام وایي د مکې د خلکو لپاره به مې ګډې وزې څرولې علا قراریته، په یو څو قیراتونو باندې 3-4 قیراته به یې راکول. قیرات دا سد درهم، د درهم 6 برخې ته وایي، چې یو درهم په 6 برخې تقسیم کې دا یو ته قیرات وایي. یعنی په دغو اندازه باندې به ما دا ګډې وزې څرولې. نبی علیه الصلاة والسلام چې د 18 کالو سو، یعنی نوی ځوان و. یو بله واقعه وسوله چې دا خپله نبی اسلام هم ذکر کړې ده په وروسته ژوند کې. د قریشو بني کنانه دا یو طرف ته ول، او قیس عیلان دا بل طرف ته ول. د دې دواړو قبیلو منځ کې جګړه شوه. دې جګړې ته په تاریخ کې حرب فجار وایي. حرب فجار د ګناه قد جګړه. د عربو له اسلام نه مخکې ټول جنګونه د ناروا جنګونه ول، د ظلم و د تعدا جنګونه ول. په دې جګړه کې نبی اسلام خپل هم حاضر شوی، خو هغه وایي ما جګړه نه ده کړې. داسې مې نه دي کړي چې توره مې راخیستې، غشې مې راخیستې، څوک مې مړه کړي. وایي منتها حاضر وم، او دا ترونو ته سیما ترونو چې به جنګ کول، هغو ته به مې غشې وررسول، او د جانب مقابل کوم غشې چې به ول هغه به مې چې چېرته به ولیدو بېرته به مې خپلو ترونو ته راورسول. په دې وخت کې د نبی اسلام عمر 18 یا 18 کاله و. حرب فجار، فجار ظلم و بد و ناروا ته وایي. دې ته حرب فجار ځکه وایي چې دا جنګ په ظلم و په ناروا باندې شوی و. دواړه طرف یو په بل باندې ظالمان ول. نبی علیه الصلاة والسلام چې د 25 کالو شو، بیا د نبی اسلام په ژوند کې یو لوی تحول او تغییر راغلی. هغه داسې مکه مکرمه کې یو زنانه وه، ډېره مالداره وه، خدیجه بنت خویلد. خدیجه بنت خویلد د دې مخکې خاوند وفات شوی و، دا کونډه وه. دې به خپل مال خلکو ته ورکول، هغو به د دې په مال کې تجارت کول، مضاربت به کول. بیا به منافع نیمه د هغه تاجر و، نیمه به د خدیجة الکبرا و، ځکه د دې به مال و او د تاجر به منډه وه. نبی اسلام چې د 25 کالو شو،
دغه خدیجه الکبرا له نبی اسلام نه مطالبه وکړه چې ته د ما په مال کې تجارت وکړه، ځکه زه مالدار یم، زنانه یم، سفر تجارت نشم کولی، او تو نارینه یې سفر تجارت کولی سې، مال دولت نشته، دواړه به شریکان سو، د ما به مال سي، د تا به سفر سي، تجارت سي. نبی اسلام د دې درخواست قبول کو، ای دې مال دولت روپۍ جنې واخیستې، او خدیجه الکبرا یو خپل غلام هم ورسره ولیږل د میسره په نام. نبی اسلام روان شو د شام پلو، شام ته ولاړ، هلته خرید و فروخت وکړو، څنګه چې تجارت و، بیرته راغی. په هغه وخت کې خو نو د اسونو د خرو د قچرو مزل و، نو تر شامه پورې به په یو میاشت کې تلل، په یو میاشت کې به راتلل، ډېر ټیم به تېرېدو. نو بیرته راغی، خدیجه الکبرا ته خپل حساب ورکړو، څونه چې د ګټه کې د هغه یې واخیسته. نبی علیه الصلاة والسلام چې خدیجه الکبرا ته کومه ګټه ورکړه، هغه له مخکنیو ګټو نه سیواوله، او نورو خلکو به دومره ګټه دې ته نه ورکوله، له دې نه به یې کمه ورکوله. نو خدیجه الکبرا د خپل غلام ته وویل چې د محمد صلی الله علیه وسلم دې خو ما ته ډېره ګټه راکړه، نورو خلکو خو به دومره نه راکوله. هغه میسره خو له نبی علیه الصلاة والسلام سره په ټوله لار کې ملګری و، د شام و د مکې ترمنځ 2 میاشتې مزل کړی و، هلته به بیا 1 میاشت 2 میاشتې تېرې کړي، غټ سفر یې ورسره کړی. نبی اسلام ته الله ډېر اوچت اخلاق ورکړي وو، هغه به انشاءالله بیا وروسته د هغوم یوه قصه وکړو. نو میسره د نبی اسلام له دې ټولو اخلاقو نه ډېر متاثره و. هغه ورته ویل وایي دا ډېر نیک کس ده، له ما سره په دې ټول سفر کې د یو ملګري غوندې معامله کړې ده، د غلام، د نوکر، د اجیر معامله یې له ما سره نه ده کړې. اول ته چې به ده چا سره معامله کوله، خرید و فروخت کول، صدق به پکې و، امانتداري به پکې وه، له چا سره دوکه و غدر نه ده کول. خدیجه الکبرا د نبی علیه الصلاة والسلام له دې خبرو نه ډېره متاثره شوه. اوس خو نبی اسلام کې 2 صفته راغلو، یو یې ګټه ډېره راولي، معلومه ده په تجارت ښه پوهېږي، بل په معامله کې صاف ده، معلومه ده صداقت پکې ده. زموږ خو مشکل دی، یو په ګټه ښه پوهېږي، هغه بیا نور غدر و خیانت کوي، هغه بل غریب سي غدر و خیانت نه کوي، هغه بیا ساده یي، کاروبار باندې ښه نه پوهېږي. په دې بنده کې خو دواړه کمالات شته، په کاروبار هم ښه پوهېږي، ګټه یې ډېره کړي، او صدق و امانت هم پکې ده. خدیجه الکبرا نبی علیه الصلاة والسلام نه د نکاح مطالبه وکړه. د خدیجه الکبرا دغه وخت عمر 40 کاله و، د نبی اسلام عمر 25 کاله و. نبی علیه الصلاة والسلام له خپل تره سره ابو طالب سره مشوره وکړه. ابو طالب ورته ویل دا خو ډېره ښه خبر ده، خدیجه الکبرا خو د عزت د پردې کور ده، مالدار خلق دي، یعنی د نکاح او د دوستی د قرابت ټول وجوهات پکې شته. بالاخره د نبی اسلام تره راغی، یا وایي د خدیجه الکبرا له پلار سره خویلد سره له هغې سره توافق د نکاح وکړو. خدیجه الکبرا یې نبی اسلام په نکاح کې راوسته. یا د خدیجه الکبرا پلار هم وایي مړ و، د هغې تره ولو ورقه ابن نوفل. ورقه ابن نوفل سره د نکاح خبر وکړه، خدیجه الکبرا د نبی علیه الصلاة والسلام په نکاح کې راوسته. د نبی علیه الصلاة والسلام ټول بچیان هغه له خدیجه الکبرا نه ول. یو زوی د ابراهیم په نامه، هغه له وینځې نه و، سماریه قبطیه نومېده. نور له خدیجه الکبرا نه غیر د نبی علیه الصلاة والسلام 9 بیبیانې وې، لا 9 بیبیانو یې له یوې نه هم بچی نه رسوی، ټول بچیان یې له دې خدیجه الکبرا نه ول. عبدالله، طاهر، قاسم، دا 3 سره په وړکینې باندې وفات شوي دي. څوک به د 2 میاشتو 3 میاشتو یا به د 1 کالو د 2 کالو دا به وفات شو. او 4 یې لورګانې وې له خدیجه الکبرا نه، رقیه، زینب او ام کلثوم او فاطمه. رقیه یا زینب دا دواړه مشرانې وې، او فاطمه رضی الله تعالی عنها دا له ټولو نه کشره وه. فاطمه د علي رضی الله عنه بیبي وه، وروسته هغه ته په نکاح ورکړه. او زینب ابوالعاص ابن ربیع ته په نکاح ورکړې وه، یغو به انشاءالله بیا خپله قصه وکړو. او رقیه او ام کلثوم دی د ابولهب 2 زامنو ته په نکاح ورکړې وې. خو کله چې بیا نبی اسلام نبي سو،
د نبوت اعلان یې وکړو، ابو لهب کفر وکړو، پې کافر سو، خپلو زمنو تلو یې دا لورګانې ور طلاق کړې. هغو ظالمانو دا لورګانې طلاق کړې. بیا یې دا رقیه د عثمان رضی الله عنه ته په نکاح ورکړه. چې هغه وفات سوه، بیا یې ام کلثوم دا بل هم پسې په نکاح ورکړه. دا د نبی اسلام اولادو چې دا ټول له خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها نه و. نبی علیه الصلاة والسلام له نبوت نه مخکې هم دی د نیکو اخلاقو د نیکو آدابو خاوند و. په قریشو کې په محمد الامین باندې مشهور و، امانتکار. اکثر به قریشو خپل مال دولت پیسې امانتونه به په ده باندې ساتل، وایي ځکه دا غدر پکې نه کوي، خیانت پکې نه کوي. یو کس وایي ما له نبی اسلام سره یو بیعه کړې وه، وایي د ده یو څه روپۍ پاته سوي وې له رسالت نه مخکې، له بعثت نه مخکې. وایي ما واده ورسره وکړه چې زه به درځم تا ته، سبا به راځم دا پیسې به راوړم. وایي هغه دا وعده رانه یېره سول، سبا م یېره سوه، بل سبا م یېره سوه، درېیمه ورځ را په یاد سوه. وایي ورغلم هغه جي ته، وایي که ګورم نبی علیه الصلاة والسلام هلته ولاړ دی. وایي ما ته وایي چې زه دا 3 ورځې دې جي ته راځم، تا ما سره واده کړې وه. وایي لقد شققت علیه، یقینا ما باندې تکلیف وکړو، زه دې ډېر په تکلیف کړم، مشقت کې دې واچولم. نور یې وایي څه ونه ویل، غوسه موسه لانجه یې ونه کړه، صرف دومره یې وویل زه 3 ورځې دلته راځم او زه دې په تکلیف کړم. نو داسې له خلکو سره بې نرمي کوله. او نبی علیه الصلاة والسلام له رسالت نه مخکې هم بت پرستي نه ده کړې، شراب یې نه دي خوړلي، زنا یې نه ده کړې، بتانو ته سجده نه ده کړې. انبیا دا محفوظ وي، الله تعالی یې ساتي له زنا او له فحشاو له شرک له دې نه. د ابراهیم علیه السلام دین موجود و په هغه وخت کې په عربو کې، خو عربو خپل شرکیات پکې ورچولي ول. نبی علیه الصلاة والسلام په هغه اصل توحید باندې د الله تعالی یو الله عبادت اطاعت به کول، له غلطو کارونو نه الله تعالی ساتل. د دې به م یو 2 قصې ذکر کو. یو وارې م ویله ماشومانو سره لوبې کولې، ماشومان چې هغه ځان ته د خاورو دي تیږو کورونه جوړ کړي، یو کور هلته یې دي، بل کور دلته یې، بیا له دې کور نه هغې ته میلمانو ورسي، له هغې نه دې ته میلمانو راسي. د ماشومانو خپل حساب و کتاري. وایي دا ماشومانانو کورونه م جوړول د هلکانو، وایي تیږې م راوړلې. وایي ما یوه تیږه په اوږه راخیستې وه، هغه ډېره درنه وه. وایي یو بل ماشوم راته ویل چې دغه لونګ دا ازار وباسه، دا تر دې تیږې لاندې کېږده، دا اوږه به نه درته خوږوي. وایي ما چې دا ازار وایستل، لونګ مې خلاص کو، لنګ مې خلاص کو، په اوږه مې کېښودل، قط مې کو. وایي په دغه وخت کې راولوېدم، په ځان پوه نه شوم. وروسته چې په هوش راغلم، وایي زر مې ویل صاحب ما ازار راکوي، د ما ازار راکوي. وایي بېرته مې ازار واغوستل. یو بله واقعه ذکر کېږي. وایي یو ورځ زه وم، یو بل ملګری و، ګډې وزې م څرولې. په ښار کې یو ځای د ساز و سروز غږ راتو، د چا واده. وایي ما دې بل ملګري ته وویل چې نن دا ما ګډې وزې ته د سره وڅروه، زه به لاړ شم، دا میله ده، هر شی ده، واده ده، دې ته به لاړ شم، په اصلاح یو منظره به وکړم، یو سیل به زم وکړم. وایي زه چې راغلم، بس اجای پوښتنه مې وکړه، ادرس مې واخیستل، روان شوم د غږ په طرف باندې. وایي کله چې رانږدې شوم، په دغه جي کې یو ځای ویده سوی وم. وایي ویده ومه، دا داسې د ماښام دا ټیم و. وایي ویده ولم، وایي سبا دا ټوله شپه ویده وم، سبا وایي د لمر د ګرمي له وجې نه راپاڅېدم، چې لمر پرې راغلی و او ګرم سوم، راویښ سوم. واده ماده قصه ټوله ختمه وه، تر هغه جي پورې ور ونه رسېدم، الله تعالی تر هغه جي پورې پرې نه ښودلم. نو انبیا دا مخکې له نبوت له رسالت نم الله تعالی دوی ساتي له غلطو کارونو له دې نه. یوه بله واقعه یې راځي. وایي دا مکه مکرمه چې جوړېده، انشاءالله تفصیلي واقع به بیا ووایو. وایي قریشو دې ته تیږې راوړلې. وایي ما مې یوه تیږه په اوږه راواخیسته، په دې وخت کې نبی اسلام عمر هم زیات و، 15 کال و. وایي یوه تیږه مې په اوږه راخیستې وه. وایي عباس راته وویل د ما تره چې ای وراره دا تیږه به دې اوږه در خوښ کي، دا ازار وباسه، دا لنګ
لنګ وباسه دا تر دې تیږه لاندې کېږده دا اوږه به دې درته خوښ کړي. وایي داسې مې داسې چل وکړو په دې کې وایي یو وار راغی یو سوک راغی دا د اوږو تر منځ داسې ووهل شوم ولوېدم او خلک چې پرې راټول سوی ما زر غږ کړ چې د ما ایزار راکړئ د ما ایزار راکړئ د ما لنګ راکړئ. وایي لنګ مې راواخیستل په ځان مې زر زر وتړل. له هغې نه وروسته وایي بیا نبي علیه اسلام چېرته خپل شرمګاه عورت دی نه ده لوڅ کړی. دا داسې چې به یو وارې چېرته کار وسم الله تعالی به بیرته د هغو مانه دفع وکړه. او په دې کې د الله تعالی حکمت دا ده چې دا نبي خو بیا وروسته دعوت چلوي د الله طرف ته خلق رابولي کانه خلق نیکو اخلاقو ته رابولي. نو که دی له نبوت نه مخکې غلط کس وي ناروایی کړي فحشای کړي نو خلق به ورته وایي ته خپل هغه سړی وي اوس موږ ته لارې راښیې. همدا وجه ده که تاسې سوچ کړی هغه مشرکینو به نبي ته یو نوم نه اخیستل. کله به ویل شاعر ده کله به ویل ساحر ده کله به ویل کاذب ده جادوګر ده پلانی ده کوټګر ده 200 نومان به قطار کړي ول. د هغې اصلي وجه دا وه چې دوی د نبی اسلام په نامو کې متفق نه ول ځکه دا یو نوم هم نه پې سرېښېدو. یو ورځ دوی خپله سره ناست وی راځئ په یو نامو فیصله وکړو چې دا نبی اسلام ته به کوم نوم اخلو. ای وویل وایي دا کوټګر ده جادوګر ده. وایي ما جادوګران لیدلي جادوګران داسې نه وي. بل ویل وایي دا دروغجن ده. وایي 40 کال یې له موږ سره تېر کړو نبوت نه مخکې دروغ یې نه دي ویلي اوس یې وایي. وایي دروغجن هم نه ده. وایي شاعر ده. وایي د شاعرانو خبرې موږ لیدلې دي. شاعرانو خبرې داسې نه وي. شعر خو څه ډېر وچلیږي 1 میاشت چلیږي بیا شعرونه چلیږي 2 میاشتې وچلیږي. و زاړه شعرا دي اوس یې بیخي څوک پېژني نه. شعر هر شی خپل وخت لري. د ده خبرې وخت نه لري د ده خبرې هر وخت چلیږي. قرآن 1.5 کاله خلک یې وایي لا اوس هم تر و تازه ده هماغسې خوند کوي. او د زړو شاعرانو کتابونه راواخله ولاکې چاته هم خوند ورکړي. وایي نه دي د خبرې شعر نه دي شعرونه وایي موږ لیدلي دي. په یو نوم هم نه جوړېدل د نبی اسلام په شان کې کافران نه جوړېدل دشمنان. ولې ده ډېر صاف سوتره سابقه درلوده. د ده سابقه د نبوت نه مخکې ژوند داسې صفا و لکه شیشه غوندې په هغې باندې چا داغ نه لګېدو. دا عزتمندو د الله تعالی حکمت و په دې کې چې انبیا به یې ساتل له ګناهونو له خطاګانو له شرک له کفر له دې نه چې تر څو په راتلونکي کې د خلکو په ده باندې کوم اعتراض نه وي. استغفر الله تعالی لي ولكم ولسائر المؤمنين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. یا الله دا بیان خپل حضور کې قبول و منظور کې که څه زیادت و نقصان شوی د بشري کمزوري په بنا ته موږ ته معاف کې په حاضر مجلس فضل و رحم وکړې ظاهري باطني ټول ګناهونه معاف کې بیمارانو ته ټولو ته یا الله صحت عافیت نصیب کې مشکلات هم له خپلو خزانو چې حل و فصل کړي. یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي په هر شعبه د دین کې وي ته حافظ ناصر مددگار شي. یا الله څوک چې مسلمانانو د اسلام د اسلامي ملکونو کې شر و فساد غواړي ته تباہ برباد نیست و نابود کې. وصلی الله تعالی علیه